دا پروګرام په دې برخه کې دا تقریر په لړۍ کې پاتېږو او ورزو بلنه ورکو محترم المقام او د افغانستان د اسلامي امارت پوهانده او غیرتمنه څیره شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا رباطی الزبیر صاحب تاسې د دریځ خواته تشریف راوړي زموږ قدرمنو حاضرینو ته خپل علمي او ارزښتناکه وینا ور واوروي د افغانستان د اسلامي امارت پوهانده او غیرتمنه څیره شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا رباطی الزبیر صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. صدق رسوله النبي الكريم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهر سنه مخکې حاضرین مجلس، مشایخ اعظام، علماء کرام، د تصوف د علم طریقت مقتدایان، رهنمایان، مجاهدین حضرات، میلمانه او مخلص متدین وروڼه ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حاضرینو حق خدا و چې بیان میلمانه وکړي. ما بار بار هم مولوي قطب الدین صاحب ته وویله چې میلمنو ته وخت ورکړئ، چونکې دوی ډېر اصرار او تاکید پر دې باندې وکړي چې یا خامخا مختصرا تاسو څه خبره وکړئ. نو غواړو چې په دې باپیز او بابرکته مجلس کې ځان درسره شریک کړو او الله جل جلاله موږ د دې پیرانو او صوفیه کرامو او مشایخو په فیض و برکت کې دننه راولي. الله دې د دوی په عزت پر موږ دائم او همیشه ولري. حاضرینو خبره به خلاصه کوو، وخت مختصر دی. جناب مهمان خصوصي شیخ صاحب بیان درته کوي. خلاصه خبره به دا وکړم چې دوې خبرې به وکړو. دلته چې نن کوم مجلس جوړ دی دا پر دوو خبرو باندې جوړ دی: علم او مدرسه، طریقت او صوفیه. د دې دوه په باره کې به ډېره مختصره خبره درته وکړم. دا له کومه ځایه شروع دی؟ علم له کومې مدرسې شروع شوی دی او مدرسه له کومه ځایه شروع شوې ده؟ تصوف کله شروع شوی دی او چا شروع کړی دی او له کومه ځایه شروع شوله؟ او تصوف و څه ته ویل کېږي؟ لکه مخکې چې جناب شیخ صاحب د څه خلکو بیان وکړي چې د تصوف په باب هغه داسې وایي یا داسې وایي یا داسې وایي. د هغو دپاره لله الحمد ډېر ښه قاطع جوابونه لرو. اوله مدرسه د مځکې پر مخ او اول بنیاد علم د دې امت او اول بنیاد تصوف او طریقت و دې امت ته دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی له ځانه سره. دا چا ورته راوړی دی؟ دا حضرت جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله له طرفه راوړی. اوله مدرسه مسجد نبوي او صوفه د مدرسې د دې بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په اول کال لګولی دی. په دې مدرسه کې څو تعلیم کېدل؟ په دې مدرسه کې د علم تعلیم کېدی، لمونځ خلکو ته ښوول کېدی، زکات ورته ښوول کېدی، حج ورته ښودل کېدی، روژه ورته ښودل کېدله. د دې مدرسې نه د فرضي عباداتو شروع شوې ده او د دې مدرسې څخه د جهاد شروع او د جهاد بنیاد شروع شوی دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم هم په قول هم په عمل باندې د مدرسه کې د جهاد احکام امت ته ښودل. او د دې مدرسې نه د تصوف بنیاد شوی دی
چې تصوف یا علم طریقت دا له دې مدرسې نه شروع شوي دي د الله د رسول د مدرسې څخه. حافظ الحدیث امام نووي رحمت الله تعالی علیه په امام کتاب صحیح المسلم باندې پر دې باب لګولی دی، باب الایمان والاسلام والاحسان. علامه حافظ محمد صدیق العمری رحمت الله تعالی علیه هغه وایي چې د چا د دین په دادرو اجزاو کې هر جز ناقص وي د هغه دین ناقص دی. که د چا د اسلام دین ناقص وي جز، او که د چا د ایمان جز ناقص وي، او که د چا د احسان جز ناقص وي، د دې دین ناقص دی. قاضي بیضاوي رحمت الله تعالی علیه د دې آیات په باره کې لیکي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. قاضي بیضاوي رحمت الله تعالی علیه وایي دا آیات په ریاضت کې نازل شوی دی. دا په حق د ریاضت د نفس دا په تصوف کې نازل شوی دی. دا په سیر فی الله و سیر من الله و سیر الی الله کې د آیات نازل شوی دی. همدارنګه قاضي بیضاوي رحمت الله تعالی علیه په څلورمه نمبر هدایت کې وایي چې اولئک الذین فبهداه مقتدی. دا آیات په حق د دغو مبارکانو نازل شوی دی کوم چې سیر من الله کوي یا سیر فی الله کوي، چې دا څلورمه نمبر د هدایت ده. خلاصه بر اعظم خبرې خو بیخي ډېرې. تصوف دا له څه وخت شروع شول او چا شروع کړل؟ تصوف حضرت جبرائیل علیه السلام نبی کریم علیه السلام ته راوړل او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین تعلیم شروع شو. تصوف ته د فرشتو پر ژبه باندې احسان ویل کېده، لکه په حدیث جبرائیلي کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جبرائیل علیه السلام پوښتنه کوي چې مل اسلام و مل ایمان و مل احسان. د بخاري شریف ماښام لیکلي دي چې په دې کې اشاره ودې ته ده چې د باطل صفایي دا رکن د اسلام او رکن د دین او رکن دی، دا عمده رکن د ایمان او د مؤمن به دی. نو د ملکو پر ژبه باندې ودې ته احسان ویل کېده. دا د ملکو اصطلاح و چې تصوف ته احسان ویل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه حضرت جبرائیل علیه السلام په خپله د تصوف پوښتنه کوي چې تصوف څه ته ویل کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي چې تصوف مشاهدت ربوبیه ورته ویل کېږي. چې کله ته فنا فی الله وګرځېدلی، فاني فی الله شوې، نو ته واقعي صوفي ګرځېدلی، تا انتها ته ورسول تصوف. د دې نه بعد بیا د صحابو په زمانه کې تصوف ته بیا څه ویل کېدل او نوم یې څه و. حافظ علامه حافظ محمد صدیق العمری رحمت الله تعالی علیه او خطیب بغدادي په خپل تاریخ کې هم لیکلي دي چې د صحابو په زمانه کې وجه ته بیا زهد ویل کېده. زهد ورته ویل کېده چې پر دې باندې ټول صحاح بابونه لري. پر دې باندې په بخاري شریف کې هم بابونه لګېدلي دي، په مسلم کې هم بابونه پر لګېدلي دي، په ټول حدیثو کې پر دې باندې ابواب الزهد بابونه د زهد. دا د تصوف نوم و د صحابو په زمانه کې. دا د تصوف نوم کله ورکول شو او دا له څه وخته شروع شو؟ خطیب بغدادي رحمت الله تعالی علیه لیکلي دي او حافظ محمد علامه محمد صدیق لیکلي دي چې دا له 150 سنې څخه د تابعینو له دوره. ابو هاشم د صوفیه یو بزرګ و، مختلفې توجیهات دي پکې کړي دي محدثینو. څوک وایي چې هغه د صوف لباس اغوستی چې زموږ ستاسې په اصطلاح کې نن هغه زړې کپړې یا هغه پاته شوي کپړې یا د وړینو کپړې، دا یا د زهد او د بزرګۍ د وجې اغوستلې ملازم پر عبادت د الله ودې ته د اتباع تصوفیه د تصوفي وایي سول اتباع تصوفیه. خلاصه دا چې هره تسمیه ده. دا نوم له 150 سنې څخه شروع شو چې د تابعینو دوره.
یو سل 50 سنه د امام صاحب د وفات او د رحلت کال لدينا دا نوم او دا تاریخ شروع د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې هم ظاهري علم کې دي هم باطني هم تصوف کې دي هم شریعت بخاری شریف کې حدیث دی مکرر راغلی ابا هريره رضی الله عنه وايي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ما حافظه کمزور ده دا حدیث په مختلفو متنونو باندې راځي یو متن راځي زما حافظه کمزور ده نبی کریم علیه السلام راته و چې په ټوغ غړو ما خپل رضا مبارک ورته وغوړم نبی کریم علیه السلام دا غیر له پیراواستلې داسې پکې کښې شولې خالي له په پټو کېږدي ګوره دا څه ورګي لکه جناب شیخ صاحب چې ویلې چې دی وایي چې دا نو د څه وخت د پیره ستا آغاز کوي ولې مستقیما د خدای سره ابا هريره رضی الله عنه ویل نبی کریم علیه السلام ته د حفظ د کمزوري شکایت کوي او نبی کریم علیه السلام ولې ظاهري علاج نه ورشي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یو روایت یې دا دی چې پټه وغوړه بل روایت یې دا دی چې څوک به پټه وغوړوي ابا هريره رضی الله عنه پټه ورته وغوړي نبی کریم علیه السلام ساده لپه پکې اچوي ساده لپه لاسونه پکې اچوي وایي دا واخله سه ابا هريره رضی الله عنه هغه پټه راټولوي په ځان پورې نیسي دی وایي چې له دې ورځې نه بیا زما حدیث د رسول الله نه دی یاد شوی څه شی وایي تاسو په ځواب وکړئ څه شی په پټو کې رسول الله باورې ته ورته دا خو د صحابه حدیث دی خو دا ما علم باطن او دا تصوف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا هريره ته په ذات ورک لتایید یې ورک لتایید یې وروچلولې باطن یې وروچلوي باطن یې پر حرکت راوستي د ابا هريره بیا د ابا هريره په سنی کې بیا تنګي نه راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې حضرت جبرائیل علیه السلام درې غوتې ورکوي چې فغطني اقرأ ما انا بقارئ فغطني حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي قرآن ولوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما انا بقارئ حضرت جبرائیل علیه السلام داسې کښېکښل او داسې بوج باندې راولي لکه یو څوک چې خفه کوي د خلقي و حالت ته ورسېږي آیا په دې باندې په انسان کې شی ځایېدلی سي ظاهرا یو چا چې په زړه او په ذهن کې شی نه ځایېږي په دا طریقه یې ته پکې ځایولی سي چې ته دی خفه کړي او زلف راولي فشار به راولي ولې حضرت جبرائیل علیه السلام نبي کریم علیه السلام ته غوتې ورکوي وجه دا ده انشراح صدر یې کوي وجه دا ده انشراح باطن یې کوي که څوک وایي چې تاسې د صوفیو پیرانو څخه تلقین له کومه ځایه رااخلي ولې له صوفیو نه تلقین د اذکارو کوئ موږ وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل نه تلقین کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم انشراح صدر حضرت جبرائیل علیه السلام کړی دی څو واره انشراح صدر کړی کدا واقعات یو د مسلم شریف روایت درته وایم یا یو د بخاری شریف روایت درته وایم دا تر اندازه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انشراح صدر څو واره وشو دغه تصوف ویل کېږي دا ته علم باطن ویل کېږي دا ته تعلیم او تعلم ویل کېږي چې کله په مشاهدات ربوبیه وکړي قاضي بیضاوي رحمت الله تعالی علیه وایي چې څلورمه نوع د هدایت پر اهدینا صراط المستقیم باندې وایي هغه دا دی چې تجلی د کشف د سرائر او تجلیات ته حاصل شي او کشف د سرائر وشي وایي دا مقام د انبیاء دی او دا مقام د اولیاء دی او دا مقام د علماء او د صلحاء دی من عمل بما علم ورثه له علم ما لم يعلم مرقات کی مالک علی رحمت الله تعالی علیه حدیث نقل کړی چې څلوېش په څوک د الله سره په مراقبت کې څلوېش په څوک د الله سره په مراقبت کې وخپل باطن ته توجه وکړي د خپل رضایل تخلیه وکړي
او خپل فضایلو ته توجه وکړي. الله بیا په زړه کې د علم چې نه د حکمت چې نه ور پیدا کوي، پر خوله بیا هغه شان راوځي چې دته په خپله معلومات نه وي چې دا څه راوځي، الله بیا علم تر خوله راباسي. کله کله موږ د بعضې عوامو مخلصین هغه چې د الله سره اخلاص ته د دې سره موږ په مجلس لګیا شو. زه کله کله پام پر کوم امیر سړی الف بایا نه یې ویلی، سپاره نه یې ویلی، خو لیکن بخاري حدیث راته وایي یا د مسلم حدیث راته وایي پښتو. هغه د پښتو ټول حدیث د مسلم وي، هغه د پښتو چې زه عرض کوم ټوله معنا د حدیث د بخاري وي. زه په دې پوه شم چې دا د دې سړي د الله سره اخلاص دی. الله یې په زړه کې د علم چې نه پیدا کړې ده، فقط تا ته په پښتو ژبه حدیث وایي، نور یې په زړه کې الله علم د بخاري ورېښی دی. امیر سړی دی الله یې په زړه کې علم د مسلم ورېښی دی، الله یې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ډېر ځله ما تجربه کړې دي، ما ډېر خلک داسې لیدلي دي. امیر سړی الف بایا نه یې ویلی، لیکن مجلس کې زما سره حدیث د بخاري او د مسلم راته وایي، دی هم نه په خبر چې دا حدیث دی، په دې نه دی خبر دی چې زه ساده پښتو ورته وایم، لیکن هغه حدیث وي. دا د الله مراقبت، د الله سره مینه، د الله سره اخلاص کول. راځو مسلې ته د ذکر. ذکر د الله هغه عبادت دی چې اول الله جل جلاله عمل په الف لام میم کې په ذکر باندې کوي. قاضي بیضاوي رحمت الله تعالی علیه چې د الف لام میم کوم احتمالات ذکر کوي چې د قرآن د الحمدلله نه بغیر اوله کلمه د قرآن ده، اوله کلمه د قرآن الف لام میم ده. قاضي بیضاوي وایي په دې کې کېدلی شي د الله مراد دا وي چې الف چې دی دا د اقصا حلقه څخه شروع دی، د حروف حلقو څخه دی، د ستوني. او لام چې دی دا د حروف وسطیو څخه دی، او میم د حروف شفویو څخه دی. نو الف لام میم دا ذکر د الله دی. په دې کې معنا دا ده چې اوله خبره ابتدا د کلام به هم په ذکر باندې د خدای، مابعد د کلام به هم په ذکر باندې د خدای، اختتام د کلام به هم په ذکر باندې د خدای. چې درې حروف درې په الف لام میم کې راجمع شوي، وجه دا ده چې ابتدا د ذکر به د الله څخه شروع وي، منځ د ذکر به پر الله باندې وي، پای د خبرو به پر الله باندې وي. لکه دا چې په حدیث د صحابه کې ډېر راځي چې هر مجلس ابتدا به په ذکر باندې وي، د هر مجلس شروع به منځ په ذکر به شروع وي، د هر مجلس به اختتام په ذکر باندې وي. دا حدیث کده ته بیان وخت ذکر د الله هغه عبادت دی چې هر وخت نه وخت لري او نه طهارت لري شرط دی. حضرت عائشہ رضی الله عنها وايي چې نبی کریم علیه السلام الله په هر حین کې یادوي، په هر حین کې بیا یادوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي چې کله تاسو له خپل بیان سره جماعي کوئ له تر عورت چې دوه مخکې تاسو ذکر کوئ. ذکر په حال کې د جماع ول الله ذکر روا کړی دی. کله چې ودی لینځي تورځي د قضای حاجت لپاره دا ذکر دی چې اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. کله چې راوځي دا ذکر دی چې غفرانک. ذکر د الله په هر وخت باندې دا مامور به دی. مطلب می دا دی چې تصوف او صوفیا دا اصطلاح د تابعین له دور شروع شوه ده او بیا را روانه تر نن پورې زموږ تر زمانه پورې. دا داسې علم دی لکه زموږ علم شریعت. فقط دا دی چې علم اعمال زده کول، ایمان عقیده جوړول، ایمان معنا عقیده جوړول، یقین جوړول، علم معنا زده کول، تصوف معنا عمل پکول. دا کدا یې پاتې تصوف عمل ته ویل کېږي، علم زده کړې ته ویل کېږي چې دا شی زده کړه بیا عمل کوه. علم زده کړې ته ویل کېږي ځکه علما تاسو ته وایي چې صوفیا او پیران دا به علما وي. زده کړه، عمل په زده وکړه، یقین پر راوله. دا یقین ته د ایمان ویل کېږي چې یقین دې باندې جوړ کړي. دا عمل ته د تصوف ویل کېږي چې هغه بد افعال، بد اخلاق، بد اعمال دا دې له ځانه وغورځوله چې قرآن څه ویل، رسول الله څه ویل، حدیث څه ویل، دا دې په عمل کې راوستله بیا باندې. بس دغه تصوف دی، دا عین تصوف دی. نو کله چې دې یقین و، عمل او علم دا سره یو ځای کې، ودې ته اسلام ویل کېږي، ودې ته ایمان ویل کېږي، او ودې ته تصوف ویل کېږي.
خو د هر چا دپاره خپلې طریقې شته. د علم طریقې دا دي چې موږ مدرسې ورته جوړې کړي دي. مدرسې مو ورته جوړې کړي دي، د ناظرې سې شروع کوو، د ان وړې ناله په د زوران بې د زوربند کې د زورتن د دې سې ورته شروع کوو انتها یې پر بخاري شریف باندې دروو. دا موږ طریقه د علم جوړه کړې ده. د مدرسې اوله درجه ده، د منځ درجه ده، متوسطه ده، نهایي درجه ده، اخري درجه ده. دا درجې مو په علم کې ورته جوړې کړې دي، دا مو په زده کړه کې جوړې کړې دي. د عمل دپاره هم دغسې مدرسې شته. د عمل مدرسې خانقاه ده، د عمل مدرسې د پیر صحبت دی. پیر تا ته تلقین درکوي، پیر تا ته وظیفې درکوي، د ابتدایي درجې دې شروع کوي. عارف بلا قاضي بیضاوي په دې کې ډېر ښایسته تفصیل لري. بیا دې شروع کوي د ابتدایي درجې څخه، تا ته تلقینات درکوي تر څو چې تا به نهایي درجې ته رسوي او د پراغ و درجې ته دې رسوي. نو موږ وایي خلیفه صاحب سو پیر لنګوټه ور وتړله، لکه موږ چې وایي مولوي صاحب سو لنګوټه ور وتړل، دا خلیفه صاحب سو لنګوټه ور وتړل. کله چې هغه د الله د رسول احکام هغه ټوله په عمل کې ورته راوسته سوله، پیر ته دا معلومه سوله چې د ده اوس انشراحي صدر وسو اعمال، هغه د قرآن کریم او د الله د رسول اعمال او د صحابه کردار ټوله په ظاهر کې راغلي، په ظاهر او په باطن کې. علامه محمد صدیق د تصوف هم دغه تعریف کوي چې د الله د رسول زندگی عملی او قولي زندگی دا په ظاهر په باطن کې راوستل. کله چې دا پیر په مورید کې راوستل نو پوه شو چې اوس مورید و کمال ته ورسېدی، بیا لنګوټه ورتړي، بیا ورته وایي چې اوس نو بل ته بیا ته تربیه وشروع کړه. دا درجې دي او دا مدرسې دي. دا مدرسې ټولې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه شروع دي. که حدیث درته وایم که حساب کړي د بخاري حدیث، د مسلم شریف حدیث، د صحاحو حدیث چې د الله د رسول په مدرسې کې به څه طریقه تربیه کېدله. دا بیا د جهاد بله مدرسه ده. ګورې د جهاد بیا بله مدرسه ده، هغه بیا مجاهدین خپلې طریقې لري. ابتدایي رتبه یې فردي جهاد دی، دوهمه رتبه یې دربي مشر دی، بیا یو څه پسې غټ دی، هغه خپل معسکرونه لري، خپلې مدرسې لري، غټې مدرسې یې ورته جوړې کړې دي. د هغه مدرسې دپاره خپل ناظم او معتمم لري، هغه پر سر باندې امیر لري، هکذا سلسله پر سلسله په راس کې بیا یو امیر لري. دا بیا جهادي مدرسې دي. دا بیا د عمل بله مدرسه ده، و عمل ته د الله د حکم د رایستلو بله مدرسه ده. په هغې کې به هم کوشش کوو. ګورې مسلمانانو، آخري خبره درته کوم، موږ او تاسو په دې باندې مکلف یو چې د الله د رسول د مدرسې ټوله کردار او ټوله ارکان مو ذمهواري ده او ټوله به پر مخ باندې بیایو. د دین مدرسه به هم جوړو، خانقاه د تصوف مدرسه به هم جوړو، او د جهاد مدرسه به هم جوړو، د دعوت مدرسه به هم جوړو. هغه نه و چې د الله رسول د مسجد نبوي نه چې کوم شی راوتلی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صوفیه د مدرسې نه چې کوم کردار راوتلی دی، هغه کردار زموږ مسلک دی، هغه کردار زموږ عقیده ده، هغه کردار به په دې امت کې راولو او امت به و دې کردار ته جوړو. که مو په دغه لارې باندې حرکت وکړي، اولئک الذین هداهم اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی، بس ولاړو د هغو پر لار باندې، روان شو د هغو پر لار باندې. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، الله موږ ته هدایت کړی دی، بس دغه هدایت دی، بس دغه یهدینا صراط المستقیم دی چې اول آیات ما تاسو ته ووایه. دغه هدایت پر برابر لار دی، دغه لو لار د باندې ځو به هم به تصوف کوو، هم به مدرسې ساتو، هم به جهاد ساتو، هم به د جهاد څنګه راوخزه ساتو، هم به دعوت ساتو و عامه امت ته، حتی و کافر ته به د دعوت دروازه هم نه تړو، حق ساته. دا ټولې لارې به خلاصو او پر دې لارو باندې به مسلمانان روانوو، چپ او یمین ته به رسته و چپه لارې ته به نه پرېږدو. لکه ترمذي شریف کې حدیث دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیده خط کش کوي، والهذا صراط مستقیما، او دا لارې بغلوته پر دې لارې سیده راځي، دې خواته مه ځئ او دې خواته مه ځئ. که دې خواته ولاړاست هم هلاک سواست، که دې خواته ولاړاست هم هلاک سواست. نه به له تصوف انکار کوو، تصوف زموږ عقیده ده، تصوف زموږ مؤمن بهي مسله ده، تصوف یو رکن زموږ د اسلام او زموږ د دین دی. جهاد زموږ عقیده ده، مدرسه زموږ عقیده ده، علم و تعلیم زموږ عقیده ده، دعوت زموږ عقیده ده.
او انقياد و حق ته جماعت د مسلمانانو ته زموږ عقیده ده که د اسلام د جماعت د اسلام د نظام لرې شولو فقد مات میتة الجاهلیه د مسلمانانو ټولنې سره یو ځای رفتار د مسلمانانو د جماعت سره یو ځای تګ دا زموږ عقیده ده دا زموږ ایمان دی که له دې نه چپ سولو لار مو خطا کړله الله دې مو پر صراط المستقیم برابر کړي الله دې مو پر واقعي حق لارې برابر کړي الله دې مو د چپه ورسته څه وساتي بیانونه خو زموږ اوږده دي مختصر مې دا یو څو خبرې درته وکړلې د خپلو عوامو د ذهن د تشویش دفاع دپاره تقریر ما درته وویلې چې بیان به مېلمانه کړي نور دپاره بیان مناسب هم نه دي وما علينا الا البلاغ